د نبی صلی الله علیه وسلم په مبارک خوله باندې د دنیا یو مثال ذکر شوی دی، ډیر عظیم او ډیر د عبرت دی. ولې به نه د الله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خوله مبارکه باندې بیان شوی دی؟ غوږ شئ. د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وی مالی وللدنیا، زما د دنیا سره څه کار دی؟ وی انما انا والدنیا، زه او دنیا داسې یم. وی کراکب و یو سورلی باندې سپور انسان سورلی باندې روان وي، استظل تحت شجرة، روان وي هغه په سفر باندې وزي کې ستړی شي، یو څو د ونې سوري ته دمه وکړي څملي، بیا پاڅېږي او ترې روان شي. دا مثال دی. یو عالم دی، یو امام دی د مسلمانانو په امامانو کې، ابن القیم رحمه الله ورته وایي. د دې مثال ډېر عظیم شرح یې کړې ده، خو خلاصه دا ده. وایي د دې مثال داسې دی، یو بادشاه وي علاقه کې د دشتې په آخر سر کې داسې بنګلې جوړې کړي، داسې باغونه جوړې کړي، هر قسم نعمتونه پکې وي. لیکن دا بادشاه د دنیا د دې دشتې په دې بل سر کې مخلوق وي، دې ته ووایي دغې ته که تاسو لاړئ ورسېدلی، نو څوک چې اول ورسېدو مسابقه ده، که څوک اول ورسېده مقابله چې ورته وایي پښتو کې، نو څونه ځایونه چې ونیول دا د هغې شو. یو سړی که وروسته شو نور ترې مخکې شول، نو بس تش به یې پاتې به شي. لیکن دا لار چې کومه ده د دې په دې دشته کې ګرمي هم ده، اوبه هم پکې نشته دی او ډېرې سختې دي. اوس په دې لار کې تګ چې کوم دی په سختۍ به هغې سر ته رسېږي. خو د دې لارې په دې منځ کې دلته یوه ونه جوړه کړې ده، یوه ونه د غټه ونه ده، د دې ونې لاندې میوې هم شته دی، په دې باندې ښایسته اوازونو والا مرغان هم شته دی، دلته اوبه هم شته دی، دلته خوراکونه هم شته دی قسمه قسمه. دا ونه چې کوم ده ډېره غټه ده. نو دا انسانان راشي دې ونې ته، او دا باغونه دلته دي، ابدي زندگی دلته ده. دې لاندې چې څملي دلته پې ګرمي تېره شوې ده، تنده پې تېره شوې ده، هېڅ ته څملي ټول. یو سړی راشي هغه ورته وایي چې د الله بندګانو هلته نعمتونه نه پاتې کېږي. وایي نه مړه، وایي دا به موږ څنګه پرېږدو، او دا اوس داسې نعمتونه دي، دلته اوبه دي، دا سوري دي، مرغان دي، دا خوراکونه دي، حساب کتاب دی. دا سړی ورته وایي چې ګوره پاڅېږئ، دا یوه ختمېږي، دا ونه هم ختمېږي، دا سوری هم ختمېږي، دا اوبه هم وچېږي، هغه ابدي ده نه پاتې کېږي. دلته وایي په زرو کې یو کس په دې کې تیار شي چې دا زه پرېږدم او ځمه هلته لږ عقل یې زیاته راشي او سوچ پې وکړي. زرو کې یو کس پاڅېږي روان شي دلته ورسېږي. نو هغه چې ورسېږي دغه د همیش او دپاره نعمتونو ته ورسېږي. هر چې دا وي څه وخت بعد پې دا ونه وچه شي، اوبه پې ختمې شي، په تش ډاک باندې پاتې شي او همیشه دپاره په تاوان کې وي. نو دا هم د دغې دنیا مثال دی. دغه نعمتونه چې کوم دي د الله جل جلاله جوړ کړي دي، دا جنتونه دي. دلته چې دا ونه وه دا دنیا ده. نو اوس ډېر انسانان وي چې هغه په دنیا کې دغې ته څملي او د دې خوندونه هغه واخلي، دغه آخرت دې پاتې شي عزتمندو. دا عظیم د عبرت نه ډک مثال دی. باید چې په دې موقت ډول سوري باندې او د دې په موقت ډول نعمتونو باندې ابدي جنت د لاسه مسلمان ورنکي. همدا د حدیث کې راغلی دی چې په قیامت کې جنت ته چې داخلېږي زرو کې به یو کس داخلېږي. دا ډېر سخت د وعید او د یري حدیث هم دی.